سلامونه، که غواړئ د خپل انټرنټ سپیډ معلوم کړئ، هغه که د ډیټا انټرنټ یعنې موبایل ډیټا او که د وای فای، نو تاسې یې بالکل معلومولی شئ. هغه لپاره به تاسې د موبایل سیټینګز ته لاړ شئ. سیټینګز ته چې لاړئ، دلته به تاسې نوټیفیکیشنز اینډ سټیټس بار آپشن، په دغه آپشن باندې کلیک کړئ. کلیک کول نه وروسته دلته تاسې وینئ ستاسې دغه آپشن شو کنیکشن سپیډ دا ډول غیر فعاله وي، نو تاسې به پرې کلیک وکړئ. نو دې سره به تاسې کله چې انټرنټ آن کوئ، که د موبایل ډیټا وي او که د وای فای، نو تاسو ته به دلته بره په دغه ځای کې فعلا تاسې وینئ 0.06 KB پر سیکنډ، نو تاسو ته به د انټرنټ سپیډ معلومیږي. نو تاسو په دې توګه کولی شئ خپل د موبایل انټرنټ سپیډ معلوم کړئ چې څو KB دی پر سیکنډ یا په یو ثانیه کې. نو که ویډیو مو خوښه شوي در سره لایک کړئ، که کوم پوښتنه نظر لرئ له کمنټ لارې شریک کړئ، او که چینل مو تر دې دمه نه وي سبسکرایب کړی در سره سبسکرایب یې کړئ چې په راتلونکي کې همداسې نورې معلوماتي ویډیوګانې هم زه در سره شریکې کړم. نو تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.